السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو به څنګه کوئ چې بغیره انټرنیټه هر ویبسایټ خلاص کوي. یعنې ملګرو که چیرې تاسو انټرنیټ نه لرئ، ستاسو انټرنیټ یا کار نه کوي یا ستاسو سره ډیټا نشته، نو تاسو به انټرنیټ څنګه استعمالوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. او ملګرو چې زه دغه ویډیو سره کوم یعنې دغه ویډیو زه تاسو سره کوم جوړوم، باید تاسې ټول سیټینګونه هغه طرح کې وکړئ. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چېرې تاسې ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسې لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ، یو براوزر به ډاونلوډ کړئ. د هغه براوزر نوم ده آفلاین براوزر پرو. ملګرو دغه به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راشئ په دغه براوزر باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه براوزر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به ګوره ملګرو اوس تاسو راشئ دا 3 ډاټه نشان چې وینئ، تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته دی تاسو ته ډېر اپشنان درکوي. وایي کلیر آل ډاونلوډېډ پیجز سو، د هغه رقم کیټاګوري سوه، ایډ سو، ډاونلوډ آل سو، اوپن ایکسټرنل سو، د هغه رقم ډاونلوډ سو، سوټ سو. ملګرو به تاسو راشئ په آنلاین باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په آنلاین باندې کلیک وکړئ، اوس به دلته دی تاسو ته ګوګل خلاص کړي. ملګرو کله چې دلته تاسو ته ګوګل خلاص شي، نو اوس به زه تاسو ته وښیم چې تاسو به څنګه بیا کوئ چې هر ویبسایټ پرې خلاص کړئ، یعنې بغیره انټرنیټ یې خلاص کړئ. ملګرو اوس په دې کې زه لیکمه چې جیو نیوز. ګوره ملګرو ما په دې کې جیو نیوز ولیکئ. کله چې ملګرو زه جیو نیوز ولیکمه، نو د هغه رقم به زه لاندې ولاړ شم. کله چې زه لاندې ولاړ شم، زه به د جیو نیوز په پیج باندې کلیک وکړم، یعنې دغه ویبسایټ به زه ځان ته چې کوم خلاص کړم. ګوره ملګرو زه دلته لاندې راځم. کله چې زه لاندې راشم، دلته به ورته ولیکم ګوره دا جیو نیوز ده، په دې باندې به زه کلیک وکړم. ملګرو کله چې زه په دغه باندې کلیک وکړم، اوس به دغه ویبسایټ ما ته دلته خلاص شي، یعنې د جیو نیوز ویبسایټ چې ده دغه به ما ته دلته خلاص شي. بیا چې کله هم زه دغه یوارې ډاونلوډ کړم، بیا چې هر وخت له ما سره ډیټا نه وي یا د هغه رقم زما انټرنیټ کار نه کوي، نو هغه به بیا زه څنګه ډاونلوډوم، یعنې دغه به بیا زه څنګه خلاصوم بغیره انټرنیټه. ګوره ملګرو بیا انتظار ورته کوو چې دغه کوم پیج چې ده، کوم ویبسایټ چې ده دا یوارې خلاص شي. کله چې ملګرو دغه خلاص شي، اوس به ګوره ملګرو تاسو راشئ، ګوره دا ویبسایټ خلاص شو. په دې کې چې هر څو پوسټونه وي، هغه ټول پوسټونه به دلته دی تاسو ته در وښیي. نو ګوره ملګرو زه بیا راځم، دلته به تاسو دا ډاونلوډ بټن وینئ، تاسو به په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ټایټل ورکړئ. نو زه ټایټل ورکوم چې جیو نیوز. نو ملګرو ما ګوره جیو نیوز ټایټل ورکړئ او د هغه رقم یې تاسو دلته چې کړئ ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو ډاونلوډ ووایي، د دې ډاونلوډینګ به روان شي. د هغه رقم ګوره ملګرو زه یو بل ویبسایټ هم خلاصوم، د هغه رقم به ګوره د دې ډاونلوډینګ روان ده، 10% سو سولا فایل ده. نو د هغه رقم بیا به تاسو دلته راشئ، په دې کلیک وکړئ، آنلاین باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په آنلاین باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته کلیک وکړئ. نو دلته زه اوس یو بل ویبسایټ هم ډاونلوډوم. کله چې ملګرو دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره زه دا وارې ARY نیوز ډاونلوډوم. کله چې ملګرو زه په ARY نیوز باندې کلیک وکړم، نو د هغه رقم به تاسو لاندې ولاړ شئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو لاندې ولاړاست، ARY نیوز دا کومه ویبسایټ چې ده، تاسو په هغه ویبسایټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو د ARY چینل خلاص شي، یعنې د ARY نیوز کوم ویبسایټ چې د هغه ویبسایټ به تاسو ته خلاص شي. ملګرو کله چې دغه ویبسایټ تاسو ته خلاص شو، بیا به د هغه رقم دغه ویبسایټ به هم تاسو ډاونلوډ کړئ. بیا چې هر وخت تاسو سره انټرنیټ نه وي، دغه ویبسایټونه به تاسو څنګه خلاصوئ، نو هغه طریقه بعد کې زه درښیم، یعنې یوارې به دا ویبسایټونه ډاونلوډ کړو. کله چې ګوره دلته دغه ویبسایټ تاسو ته خلاص شي، نو ګوره ملګرو په دې کې چې هر څو پوسټونه چې وي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته را اړوي. ډېر په اسانۍ سره یې تاسو ډاونلوډوی شئ. نو ګوره ملګرو څه نیټ سلو ده، لږ کې دا ویبسایټ لږ ټایم اخلي. کله چې نیټ مثال تیز ستاسو موبایل کې، نو بیا یو وارې خالي ډاونلوډېدا غواړي، دویم وار بیا هېڅ کله هم نه ډیټا غواړي نه انټرنیټ غواړي، یو شی کنیکشن هم نه غواړي، پرې به دا ټول ویبسایټونه کار کوي. نو د هغه رقم به ګورو تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. زه به لږ انتظار ورته وکړم چې دغه کم پوسټونه چې دي لږ صفا شي. ګوره ملګرو دغه پوسټونه چې وو هغه د صفا شو. نو ګوره ملګرو په دې کې دغه پوسټونه دلته تاسو لیدلی شئ. کله چې ملګرو اوس دلته تاسو راشئ، په دا ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، په ټایټل کې به ARY نیوز به تاسو ورکړئ.
نو ملګرو دلته ما اي ار واي نیوز ورکړی او د هغه رقم به تاسو ډاونلوډ وي. کله چې ملګرو تاسو ډاونلوډ وي نو اوس به تاسو په دا کلوز بټن باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره ملګرو دغه ګوره جیو نیوز چې دغه رقم 67% ته رسېدلې ده او اي ار واي نیوز اوس ما ډاونلوډ کړئ. اوس به د دې پرسنټیج هم پوره سي. کله چې ملګرو دغه پرسنټیج پوره سو بیا به تاسو دغه ویبسایټونه تاسو څنګه پرې خلاصوئ نو لږ انتظار ورته کوو. نو ګوره ملګرو جیو نیوز چې د هغه ډاونلوډ سو او د هغه رقم اي ار واي نیوز لا روان ده. نو اوس به زه ګوره ملګرو د خپل موبایل ډیټا بنده کړم، یعنې زه د خپل موبایل ډیټا بندوم. کله چې ملګرو ګوره تاسو ولیدله چې ما د موبایل ډیټا ما بنده کړله. کله چې ملګرو ته ګوره ډیټا بنده سوله نو اوس دا ډیټا ما بنده کړه. اوس به زه دغه ویبسایټونه تاسو څنګه خلاصوئ؟ یو به تاسو له اپ څخه ووځئ، بېرته به تاسو راسئ آفلاین براوزر پرو په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا ګوره جیو نیوز ډاونلوډ شوی تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ جیو نیوز کوم ویبسایټ چې ده هغه ویبسایټ به تاسو ته خلاص شي، یعنې په دې کې که هر شی ولو هغه اوس تاسو په فری کتی شئ، یعنې هېڅ نه بیا نه خوري نه انټرنیټ کنکشن غواړي، یو شی هم نه غواړي، دغه ټول ته تاسو فری کتلی شئ. نو ملګرو ډېر اسانه او خوندوره طریقه ده او ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا ډاونلوډ کړي او دغه اپلیکیشن خامخا در سره انسټال کړي. نو ملګرو دغه رقم تاسو اوس که چیرې ار واي نیوز ډاونلوډ کړی و په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ اي ار واي نیوز به تاسو ته خلاص شي. نو د هغه رقم ملګرو ګوره تاسو ته ټوټل چینلان دا رقم تاسو خلاصولی شئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او کوم ویبسایټونه چې دي ټول دا رقم تاسو خلاصولی شئ. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي. ملګرو که چیرې تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.